د جلال آباد ښاروالۍ له لوري څلورمه ناحیه کې د لوی سیخداره ویلې جوړولو د یوې پروژې چارې پیل شوې. د دغه پروژې د پرانستې په مهال جلال آباد ښاروال وویل دا پروژه یو له مهمو اساسي پروژو څخه ده چې په ترڅ کې به د جلال آباد ښار تلاشي چوک څخه شیشم باغ پټرول پمپ پورې سرپټې ویلا جوړه شي. د اوږدوالی چې دی 1214 متره ده، عرض 1 متر و 10 سانتي ده. نو دا یو پروژه شروع کېږي د جلال آباد ښار د تلاشۍ چوک نه شیشم باغه پورې. د دې تر څنګ بیا بله پروژه ده چې انشاءالله هغه به هم لنډ وخت کې افتتاح شي چې دی به هم جلغاړې ته ووځي. د جلال آباد ښاروالۍ سکتوري چارو رئیس وایي په دغه پروژه 15.8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له داخلي عوایدو ورکول کېږي او چارې به د 4 میاشتو په موده کې ترسره شي. او بودجه تقریبا 15.8 میلیونه افغانۍ ده چې د ښاروالۍ د داخلي عواید څخه ورکول کېږي. د دې پروژې مؤثریت دا و چې په باراني حالاتو کې به په داخل د ښار کې چې چوکۍ تلاشي ده دلته به اوبه اکثر ډنډ کېدلې او سړک یې هم خرابولو او نور ښاریانو ته هم یو مشکل و. د دغې پروژې په رغولې سره به انشاءالله دغه ټول مشکلات د اوبو چې کوم دي دا اوبه به مشکل به حل شي او د اوبه به عمومي جر چې دی هغې ته انتقال شي. د څلورمې ناحیې ترن ګذر وکیل وایي د باران په مهال به اوبه په سړک روانې وي چې د سیمې اوسیدونکي به له سختو مشکلاتو سره مخ وو او د دې پروژې په تطبیق سره به ولسونو ته اسانتیاوې برابرې شي. دا اوله ناحیه، دویمه ناحیه، څلورمه ناحیه دا غونډ خل ولسونه د اوبو سره او د دې باراني موسم سره مشکل سره مخ وو. نو انشاءالله د دغې ویالې په جوړولو سره چې د تقریبا 1 متر و 10 سانتي د دې عرض دی، انشاءالله د دې باران اوبه به انشاءالله دې ویالې ته ولیږي. انشاءالله دغه د څلورمې ناحیې د دویمې ناحیې دغه ولسونه به د دې مشکل نه انشاءالله خلاص شي. د جلال آباد ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره روان 1404 مریض کال لپاره د 555 میلیونه افغانیو په لګښت 15 بېلابېلې پروژې پلان شوي چې په تدریجي ډول به بېلابېلو ناحیو کې ترسره شي.